الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله دي مبارك كتاب كي ومنغا بتوفيق الله یو نوی کتاب شروع کو، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، چې په دې کې اولنی حدیث دی 2288 نمبر 2288 کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة. کلام کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة. امام بخاری رحمه الله وی دا کتاب راوړی په دې عنوان سره چې منګولې لګول په قرآن او په حدیث باندې. منګولې لګول په څه باندې؟ قرآن او حدیث باندې. د امام بخاری رحمه الله په دې لوی کتاب کې چې د غر په شان دی، په دې کې زموږ د سفر په ختمېدو دی او آخرنی کتاب هغه کتاب التوحید دی چې هغه دې پسې دی، او د هغې نه مخکې دی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة. دننه پکې یو پټه اشاره ده دې خبرې ته چې د مؤمنو هم دغه دوه لارې دي، توحید او اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الاعتصام بالکتاب والسنة. اخرنی کتاب راوړی کتاب التوحید، توحید مسئلې بیانې. دې کې مسله دا بیانې چې قرآن او حدیث باندې به منګولې لګوي. منګولې کې سړی سوال وکړي چې امام بخاري رحمه الله دا کتاب الاعتصام د اول په کتاب کې ولې نه راوړو چې څنګه دا کتاب شروع شوی او بدء الوحی خیالم دی ایمان، او په ایمان پسې دا راوړی نو مناسب به نه و منګولې لګول په قرآن او حدیث باندې. کېدای شي قاري صاحب ښه کوشش وکړي. ته څه بارک الله فیک. امام بخاری یو اوږد سفر په خپل کتاب کې وکړو. په آخره کې تا ته دا ووایي دا کومې چې بیانې شوې هسې نه دي بیان شوي. ورې دا مسلې دې دپاره بیانې شوې چې ته پې منګولې ولګې، او د مؤمن شان دا دی چې دې منګولې لګوي په قرآن او په حدیث باندې. د دې دپاره په آخره کې بیا دا کتاب راوړه. زه وایم د علماو ته، د واعظینو ته، د دعاتو ته، د مدرسو والو ته، د جامعو والو ته زموږ په ملکونو کې چې د الله بندګانو یو هفته دوره ږدي، یو 4 ورځې 3 ورځې علمي درس چې ماسپښین به وي، مازدیګر به وي، ماښام به وي، د طالبانو لپاره خاصه به کې پړاولی کېږي به کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة د امام بخاري د کتاب نه. دومره فایدهمن کتاب دی. زه اکثر ملګرو د دې خلکو سره ورانوي په دې خبره باندې راځي چې دی ورته د قرآن او حدیث دلیل ښیي او هغې نه مني. دی به د قرآن او حدیث اهمیت بیانول غواړي. چېرې ده ته زه اهمیت بیان کړم چې د قرآن او حدیث خو د مؤمن په ژوند کې ډېر اهم شی، نو بیا غریب ګرځي په داسې کتاب پسې چې په هغې کې دی دلایل پیدا کړي په دې مسله باندې چې قرآن او حدیث د منل د مؤمن شان دی. نو دا کتاب ځان ته په نښه کوي. په دې کې ټول دقه دلایل امام بخاري راوړي دي چې قرآن او سنت، قرآن او حدیث منل د مؤمن شان دی او په هر ځای کې بیانوي. د دې نه مخکې چې موږ د حدیث شروع کو، 2 خبرې دي دلته. یو ویلي دی الاعتصام. اعتصام امام بخاری رحمه الله لکه د هغه آیت نه استفاده کړې ده او د هغې نه د اشاره اغستې ده واعتصموا بحبل الله جميعا
او منګولې ولګوئ او راجمع شئ ټول د الله په رسۍ باندې. رسۍ د الله اخو واضح ده الکتاب والسنه، قرآن او حدیث دا رسۍ د الله ده. رسۍ څه مطلب دی؟ یعنی رسۍ خو اسې ذکر کړې ده، نو دا خو داسې رسۍ نه دی چې هغه موږ چې محسوسوو هغه رسۍ نه. مطلب دا دی د قرآن او حدیث دواړه د کوم ځای نه راغلي؟ د اسمان نه راغلي، وحي ده که نه. اسمان نه چې کله دا رالو موږ یې زده کړو، یعنې اوس یو سړی د قرآن یې راواغېستو یې زده یې کړو، رابطه یې د چا سره جوړه شوه؟ د الله سره. نو د منځ کې د قرآن یو پړی شو چې دا سړی د ځمکې نه راوچت کو اسمان ته یې ورسو. او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې دا قرآن د الله پړی دی او دا حدیث او دا دین د الله پړی چې د ځمکې ته یې راکوز کړی دی چې چا ونې اوچتې کړي او چې چا پرېښو که نه داسې راولېږي چې د ملا هغه تیره وډوکی یې مات شي. ځکه امام بخاري دلته دا کتاب الاعتصام یې پکې وویل. بالکتاب کتاب خو قرآن ته وایي واضح دی، کتاب الله کتاب کریم. قرآن کې هم دې ته کتاب ویلی شوی دی. کتاب په اصل کې معنی څه ده؟ د یو شي را جمع کېده. نو په دې قرآن کې چې دا کومې خبرې را جمع شوي دي او کومې موضوعګانې دي نو د کتاب ویلی کېږي که نه. دویم یې څه ویلی دی؟ والسنه. دا فایده یې د ساتئ. سنت څه ته وایي؟ سنت هغه څه ته وایي د محدثینو په اصطلاح کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا. چاته د تعریف یاد دی؟ دای جواب دی، خو بیا هم نیمګړی دی. د حدیث تعریف نیمګړی دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا او حدیث ته واضح دی. لکه دا هم چې حدیث و قال النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي صحیح دا صحیح بیا هم نیمګړی دی. فعلی كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاردام دیسی کو دا فعلی حدیث تے فعل بگیرے. تقریری تقریر ما حدیث تے تقریر سمانا دا یعنی چې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو خبری اقرار کی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقرار سنگی چې بیو خبر باندې غلی پاتیش. لکه خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ په سفر باندې تله واپس چې راتلو د ځان سره خادمه یې راوړې وي، ضب چې ورته وایي. نو بیا یې پخې کړې په سفر باندې دسترخوان باندې کېښودې خوراک دپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه خو یې نه خورم، زه یې نه خورم، زما د علاقې نه دي. یعنې مطلب زه اوس عادت دی، اوس دا په غریزو علاقو کې نه وي، دا په شړو کې او په صحراګانو کې او مکه چې دا هغه څه ده غریزه علاقه ده، هغه خلک دې سره نه عادت. اوس دا نجد والا چې کوم دي دوی ته چې دغه کېښود نو د خوشحالۍ نو د ټوپونه وایي، دوی سره دومره عادت دي. زموږ په ملک کې هم ګورئ، زموږ په ملک کې چې کومې علاقې د سیند طرف ته او بلوچستان دغه طرفونو ته دي او شړي دي او صحراګانې دي، هغوی هم ګورئ دا خادمه یې خوري، هلته شتې. او زموږ په علاقو کې شتې؟ نه، زموږ په علاقو کې نشتې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه یې نه خورم، صحابه کرامو وخوړو. دې ته اوس حدیث تقریري وایي. څنګه تقریري دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی پاتې شو، نو مطلب څه شو چې د دې خوراک څه دی؟ جایز دی. داسې نور به ډېر حدیثونه راشي. مطلب ستاسو تعریف هم بیا هم نیمګړی دی. نیمګړی دی که نه دی؟ څنګه چاته پکې څه راځي چې کله موږ وایو حدیث کې راغلي، حدیث کې صرف د درې خبرې دي بس. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات
خلقي او خلقي نه دي بیان شوي چېرته هغه حدیث نه دي نبی هم په تعریف کوئی نه ذکر کول وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخ چې د سور سپینو دا حدیث دی که نه دی خو نه فعل دی نه وینا ده او نه تقریر دی نبی د حدیث نه وباسي څه نه مونږ به حدیث څه ته وایي اوس یاد کړئ ښه یاد یې کوي حدیث څه ته وایي وینا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعل د هغه تقریر د هغه تقریر معنی اقرار او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات اخلاقی صفات او جسمانی صفات یو بله خبره پکې هم ده او سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې دی او که د نبوت نه بعد دی دم حدیث کې راځي لکه اوس داسې ووایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو د خدیجې سره عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 کاله و ده قبل النبوة ده که بعد النبوة قبل النبوة ده النبوة تمخ كده خو حديث كده راتليش ده خبرك أنا راتليش والسوق ما تدا تعريفك يوكس يوكس وما توك 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 لدي حديث ما كم تعريفك ده مكمل ما تكوله شيء خارجه قول صفات اخلاقی صفات جسمانی صفات آخرین بکسی ذکر سیرت قبل النبوة بعد النبوة ورسیدی بگنا حدیث و سنت کی گوره فرق نشتی ها فرق راتلی شي په یوځي کې بس هم د فقها چې کله احکام ذکر کوي علما یعنی سنت مطلب دا دی د هغوی فقهاو سره چې چا وکړو نو ثواب پې دی چې ویې نه کړو نو ګناه پې نشته او جدا مسله ده نور نن سبا چې کوم کوشش روان دی د دې بعضو چې دا حدیث او سنت جدا کړو پته چې دوی څه مطلب دی یو مولوي صاحب منکرین حدیثو ته روان دی هغه څه وخت کې په دې حدیثونو پسې خبرې کړې ډېرې بدې ردې ویلې نو هغه خبرې چا دې چې ته پټې کړې به وي او ټیپ کړي دي ترې بیا یې نشر کړي نو هغه بیا معافي غوښته او وضاحت یې کوو چې ما دا کار نه دی کړی منګه وی دی وایي چې دی د قرآن او حدیث نه منو منګه قرآن او سنت منو منګ د سنت نه منکر نه یو حدیث ټکی بیا هم نه وي ما ته دې ملګري وویل ماشاءالله وګوره که نه وګوره یا خو رجوع وکړه ما یې په دې رجوع کې هم چل دی وایي څه چل دی ما یې دی ووایي چې زه قرآن او حدیث منم زه له رجوع منم دی وایي زه قرآن او سنت منم د کې بیماري ده د کې چل دی د قرآن او سنت جدا کوي حدیث او سنت جدا کوي حدیث که دی وایي چې حدیث او سنت یو شی دی بیا سنت وایي لکه اوس مثال کې د سعودي عرب علما وایي یا امام بخاري دلته څه وایي کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه صحیح ده هېڅ خبره نه سنت او حدیث یو شی ده خو هغه چې وایي که نه د هغوی هغې چلي هغوی سنت او حدیث کې فرق راولي بله خبره ډېر خلک په موږ باندې دا اعتراض کوي عوام چې وګوره تاسو ځان ته اهل الحدیث وایي او ځان ته سلفیان وایي نو تاسو ځان ته اهل سنت ولې نه وایي جواب موږ ځان ته اهل سنت وایو اهل السنه والجماعه دا خو بنیادي نوم دی خو پاکستان کې بیا او انډیا او افغانستان د ملکونو کې فرقې دومره ډېرې دي او ټول ځان ته اهل سنت وایي نو بیا یو صفتي نوم یې ښوده غواړي چې د نورو نه فرق راشي ورسېدې بله مسله دا د حدیث نوم څه نه خو نه دی موږ سره به اوس حدیث راشي په دې کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما په امت کې به یو ټولګی د قیامته پورې په حق باندې
امام احمد بن حنبل وی ان لم يكون اهل الحديث کدا اهل حدیث نه بیا ما ته پته نه چې څوک به امام احمد بن حنبل ګور اهل حدیث ته کوي ما بس یو کس راغی ډېر ګرم کړي چې مولا ګوټه ونته کې پوره مولا نه او زه چې ویدلې شفا نه راغلی چې نایب به و که څه به و امام یا مؤذن جی موږ یو حضرت وي موږ د یو ټکي وضاحت طلب کوو د حضرت چې ووایو ما ته پته لګي زه د سړی د خبرو نه معلوموم چې دی کومه درجه کې دی او څه وایي ما ته څه مسله ده دا حدیث چې تاسو وایئ او بیا دا وایي چې موږ هر شی د قرآن او حدیث نه ثابتوو موږ خو ثابتوو الحمدلله وایي دا ټکی به ثابت کړي یو الزامي جواب د هغې له زه راځمه خو ما ولول د زړه د ارمان پوره کړو ما سره د خطیب بغدادي رحمه الله خطیب بغدادي و مشهور امام تیر شوی د هغې یو کتاب ما سره پروت دی شرف اصحاب الحدیث یا اهل الحدیث هغه مې راواخیستو په هغې کې روایت دی ابو سعید الخدري رضی الله عنه یو څو ځوانانو ته نصیحت کوي وایي علم یې زده کوي علم فانتم اهل الحدیث بعدنا تاسو ګورئ زموږ نه بعد څه یې اهل حدیث تاسو یې اته ما حدیث یو خو مرفوع حدیث مې نشته وایي ما زه به درته مرفوع ښیم خو به یو شرط وایي څه شرط دی ما ته ماته اهل سنت وښایه ځه ته څه اهل سنت والجماعت کې ویاو ما ته وښایه قرآن او حدیث کم ذکر راغلي دي چې ځان ته به اهل سنت والجماعت وې نه اخو موږ ځان په دې مسلمانانو کې ځان له یو نوم یې ښودلی چې پته م لګي چې موږ سنیان یو ما دقې شان موږ وایو یوه د یو جواب شو دویم په سنت او په حدیث کې فرق نشته یو سړی وایي زه سنتو باندې عمل کوم یو سړی وایي زه حدیثو باندې عمل کوم یو شی اهل الحدیث اهل السنه یو شی هېڅ اختلاف جوړولو ته ضرورت نشته الحمدلله زموږ نوم اهل سنت هم دی اهل حدیث هم دی سلفیان هم دي اهل الاثر هم دي اهل الاثر څه ته وایي اثر د تعریف له راځم دا هم اثر هم لکه هغه آثار چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دی پې عمل کوي سلفیان ورته ولې وایي ځکه چې سلف په لار روان او سلف هغه نیکان چې کم د دې امت په اولنۍ برخه کې تیر شوي دي خیر الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا درې پیړۍ د دې دریو پیړو په لاره چې څوک رواني د هغوی په نقش قدم رواني هغه ته سلفي ویلی کېږي هغه ته څه ویلی کېږي سلفي کله یو نیم په موږ کې په ځان پسې دغه ویلی کېږي دا محمدي یي که نه دا خصوصا د هلکان دا جذباتیان ورته کښېني چې خپل نوم ولیکي لکه مثال کې دغه نوم یې دی که نه محمد یا نوم به وایي چې زه احمد احمد السلفي الاثري المحمدي دله زړه ډېر راپړسولی ځکه د دوه درې نومونه ورسره لګوي نو محمدي مطلب دی یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار روان دی یعنی زه تاسو ته یو فایده ذکر کوم موږ ټول وروڼه یو په نومونو کې جنګ نه دی پکار په نومونو کې جنګ پکار دی نه اصل مسله دا نوم چې ته وایې دا پرېږده دعوه دې څه ده دا اصل مسله ده خو چې یو سړی ځان ته سلفي وایي او کار یې د قرآن او حدیث خلاف دی موږ یې ملګرتیا کوو نه کوو اگر که نوم یې څه دی اگر که ځان ته سلفي وایي زموږ ګورې د نومونو سره دومره غټ کار نشته چې د نومونو نه دومره غټه جاخه جوړه کړي اهل سنت او سید اهل سنت اهل حدیث او سلفیان او اهل الاثر او اصل مسله چې بیا راځي دعوه دې څه ده ته کیس ته ویس یو سړی اوس موږ ته دا ووایي چې زه ځان ته د سره اهل الحدیث نه یم زما د نوم سره دشمني ده او زه قرآن او حدیث باندې عمل کوم صحیح ده که نه صحیح به د نوم سره به یې نه لګي چې چل به یې نو نه دي لګي مطلب زموږ څه دی چې دا سړی په قرآن او حدیث عمل وکړي دا زموږ مقصد دی نو که دې ځان ته اهل حدیث وایي او که نه وایي نو بعضو په موږ دا اعتراض کړی دی وایي تاسو ځان ته اهل الحدیث وایي مطلب دا چې قرآن نه منئ اعتراضات خو کېږي که نه د اعتراض کوونکو خوله څوک بندولی شي او لګیایي
نو د دې دوه جواب دي ښه یاد یې یو وایه ته څه یې موږ خو الحمدلله اهل سنت یو قرآن نه منې نه 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 دې به جواب شروع کړي وایه فما هو جوابکم فهو جوابنا کوم چې ستا جواب دی دقه زمونږ جواب د قصه ختمه شو نو څه له مونږ هسې اوس پیټي کې دماغ راله شړشوت کې مسله خو زما او ستا یو ده بیا دویم جواب یې واوره حدیث د قرآن او حدیث دواړو ته وایي ما پرون سحر پېشمني کې د خپل والد صاحب سره خبره کوله یو کس ما نه سوال وکړو ګوره یعنې جهالت کم ځای ته رسېدلی دی یو سړي ما ته سوال وکړو میسج کې رالیږلی و نصي میسج یې لیکلی و وایي چې زه ستا درسونه اورم د یو څو ورځو نه ډېر زیات خونې ما له راکړی دی خو یو سوال دی محترم هغه ده چې ته بار بار وایې حدیث راوړی دی او حدیث کې د حدیث څه ته وایي غریب ته ګناه نشته خو ښه دی چې له دومره تپوس وو خو هسې جهالت کم ځای ته رسېدلی دی ځه و دې سړي ته که ته ډېر ووایې چې حدیث کې راغلی هغه حدیث پېژنې نه نو مني به یې سره څه پېژنې حدیث نه حدیث سړی که د حدیث نه منکر هم شي وایي نه منم نو ملامت هم نه دی ځکه چې هغې پېژنې نه چې څه شی دی خو دا نه وایي که چې خبر نه چې د پیغمبر خبرې که ته خبر به خو نه وي حدیث نو ما ته وایي چې محترمه که ته ما ته لږ د دې وضاحت وکړې چې دا حدیث څه ته وایي ځکه ته ډېر یادوې نو ما سوچ کوم ګوره یعنی د خوشحالۍ خبره خو دا دی چې الحمدلله داسې قسمه خلکو ته هم حدیث ورسېږي او د خفګان خبره دا وه چې په امت کې به داسې نور څومره وي ښه نو دوی به څه ومني حدیث چا ته پته نه چې حدیث څه دی وجه دا ده خفه کېږو به نه په حق باندې ښه وجه دا ده چې زمونږ په ملکونو کې د حدیثونو طرف ته توجه نشته په ما باندې بل اوس یو مولوي صاحب رد کړی دا مولیانو څه کار نه وي اوس رد کوي او بل دا روجې اوږدې دي ورځې څه دي اوږدې دي نو سرد مت کې واړی درس ونه کوي نه د قرآن درس دي او نه د حدیثونو دا ردونو ته چې ناسي دوی هسې ناسي راپاسې سترغري پړسېدلي به ځان ته یو موبایل کېږدي او رد ور وشغئ پلاني صاحب رد وکړو شیخ الکل صاحب رد وکړو په پلاني باندې هغې خبرو نه چې به رد کیسې دي په ما یې رد کړی دی وایي دا شهر القرآن دی او دی پکې حدیثونو ته ناست دی حدیثونه یې شروع کړي نو دا خو د قرآن میاشت دی په کار دی چې د قرآن پړاو کړی الحمدلله ما په دې مسله باندې تحقیق کړی دی په سلفو کې د دوو کسانو نه دا قول نقل دی چې هغوی به قرآن بند کړو هر څه به یې پرېښودو کتابونه به یې بند کړو هر څه او قرآن به یې وي دې سلفو نه دوه درې کسانو نه دا قول او اثر نقل دی او دا درې ونه بې سنده دي په دې باندې ما خپل تحقیق کړی دی الحمدلله حدیثونه مې دا ټول لا جمع کړي وو زاره مې پسې شنه شوي وو ما زه دا ګورم چې دا د څومره سلفو نه دا نقل دي نو دوه درې مې پیدا کړو مشهور بس او هغوی ته چې کوم سند رسېدلی دی هغه هم شکي سند دی یو خو دا ده خو هغه غریب د حدیثو نه څه خبر دی دویمه مسله موږ ته چا ویلي دي چې په حدیثو عمل وکړئ الله ویلي قرآن ویلي دي که دا حدیثونه یې زده کول او یادول او بیانول خو په قرآن باندې عمل نه شو شو که نه نو صحیح ده په شهر القرآن کې موږ په قرآن باندې عمل کوو خو هسې چې چا اعتراض ته هغه خلک وایي که نه د پلاني د ښکرې هسې خارښتېږي وایي دا ګډم لیدلی کله چې د ښکرې خارښتېږي کله هسې دیوال له راچي او کله ګټ له راچي او کله ګاډي له راچي او کله انسان تېره وي هغه به ووایي هغه ته ګناه نه ځکه چې هلته ښکرې خارښتېږي څه شی وال غواړي او ټول دغه لګیا دي وایي لکه دا خو اصل خبره دا ده چې یو سړی د چا خیر خوایي که بالپوره زما یو کار غلط وي د نصیحت خو دا طریقه نه ده او دویم خبره خلک په دلایلو کې هسې نه ویلي ما خبره دې پورې راواغسته چې اهل الحدیث په دې کې قرآن او حدیث دواړه دننه رالو الله څه وایي
فبأي حديث بعده يؤمنون. د دې قرآن نه علاوه به دوی بله په کومه خبره بیا ایمان راوړي او مني به. نو قرآن ته حدیث وي. ومن أصدق من الله حديثا. ګوره وایي د الله د خبرو نه زیاتې رښتینې خبرې د چا نشته. د الله خبرې کمې وي. قرآن دی. قرآن ته څه وي؟ حدیث ورته وي. نو اهل الحديث مطلب څه شو؟ قرآن او حدیث والا. اشکال ختم شو کنه؟ ختم شو. نو بعضو په موږ باندې دا اعتراض کړی دی، وایي دوی 100 کاله مخکې نه وو. څو کاله مخکې نه؟ 100 کاله مخکې دوی خپل تاریخ وښیي، موږ به ومنو. زمونږ تاریخ یاد کا، د هغه وخت نه شروع شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی شروع شوی دی. دغه دی قرآن او حدیث. قرآن او حدیث خو د هغه وخت نه شروع دي، که نه اوس 100 کاله مخکې راغلي. د عوامو د ذهن یې څنګه دغه کړی، وایي دوی د اهل حدیث نوم او پرېږده چې نن د حقایق بیان کو. بیان کو که څوک ناست یو لږ داسې خفه نو روژه ده، ښه په دغه زړه یې واورئ، انشاءالله ګوره زړه به دې کولاو شي. وایي دوی د اهل حدیث نوم دای د برطانیې د انګریزانو نه اخیستی دی د ځان دپاره، کله چې استعمار برطاني د برټش حکومتو په هندوستان باندې کوم وخت چې انډیا او پاکستان څه یو، نو دا به خلکو تنګول، دوی ته به وابیان وي. نو دوی لاړو د برطانیې حکومت ته درخواست وکړو، نو هغوی ورله درخواست منظور کړو. بیا ورته هغوی تاسو کوم نوم ایږدئ، دوی ته چې ستاسو کوم خوښ وي هغوی چې تاسو اهل حدیث شوئ. نو د برطانیې انګریزانو نوم کېښودو څه؟ اهل حدیث. او صحیح شو ځه؟ صحیح ده وایه. بیا هغه کتاب پسې راوله. ما تاسو سره 1 ساعت مخکې تذکره وکړه. د چا روایت؟ د خطیب بغدادي کتاب دی، روایت د ابو سعید الخدري رضی الله عنه. هغه څنګه دی ځوان ته نصیحت کوي چې انتم اهل الحدیث بعدنا. تاسو زموږ نه بعد اهل حدیث. او دا خو وایي چې د برطانیې انګریزانو دا نوم ورکړی. نو د برطانیې انګریزان په وخت کې وو. د څه قیسه ده وایه؟ ټول دروغ دي، ټول منګړت قیسې دي. که څوک راته هره فرقه کې چې زموږ په ملک کې راته دي وښیي، زه ورله تاریخ راوباسم د 1.5 کالو نه بره نه ځي. هر یو خپل ځان هغه علاقې ته نسبت کړی دی، کومې علاقې چې دی قادیان او بریل او داسې ځای، هر یو خپل ځان خپل علاقې ته نسبت کړی. دقه ځي پورې تاریخ ته مخکې نشتی. او زمونږ تاریخ الحمدلله سي علاقې پورې نه تړلی شي چې بی دا خلک دي چې پاکستان کې پیدا شو یا افغانستان کې پیدا شو. نه، دا هغه خلک دي چې په مکه او مدینه کې وو. نو د اهل حدیثو امام څوک دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او اولنی اهل حدیث څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او دا سلسله به دې سره روانه. قرآن او حدیث ټول منهجونه اوس به تاسو واورئ انشاءالله دې کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې. ښه د امام بخاري و تاسو 100 کاله مخکې نه وایي. د امام بخاري د کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه به اوس وایو. په دې کې باب راوړی دی، وایي باب په بیان د دې کې چې رای مای به نه پیش کې پالتو. سوچه قرآن و حدیث بیانوه رد کوي په هغه یارانو باندې. پوه شوئ په تاسو کې؟ نو دې 100 کاله مخکې و. ټول گیم دی، ټول گیم دی او دروغ دی. ناشنا دروغ به واورئ، ناشنا په موږ پسې چې کوم جوړ په ما پسې چې زه خو تاسو ته مخې ته ناست یم د روژې په خوله، او تاسو ما پېژنئ ښه او زه تاسو پېژنم. زما دا ملګري چې هلته کوم ناست دي دا چې سهار ماښام ما سره دوی نه تپوس وکړي په ما پسې چې کومې جوړې کړي. دله د برطانیې نه تنخوا راځي.
یوه دویم د سعودي عرب حکومت دی مقرر کړی دی دپاره دی چې د خلکو عقیدې خرابې کوي دریم کمبلو او د کجورو دومره زور دی چې د دوی خولې بندې شوي دي حق نشي ویلی خوله چې له چا بندی او حق نشي ویلی هغه ته مخې ته د امام بخاري کتاب پروت وي هغه ته مخې ته قرآن پروت وي هغه ته خو مخې ته که ووایم بیا به خفه شي هغه ته خو مخې ته دغه رحمت الله علیه او رحمت الله علیه پروت وي او خوله زما بنده ده خوله زما بنده ده حق زه نه بیانوم دا ټولې پروپیګنډې دي شوي شوي چې یو ټرک کجورې به کې تقسیمې شو دا اوس واوره ده یو ټرک کجورې ویل ته راغلی ښه داسې کېږي ګورې دا خبره یې ساتي الحمدلله اهل الحديث سلفیان اهل السنت والجماعت حقیقي ټکی به ورسره وایي زموږ ملک اهل السنت ګورې بریلیانو ځان ته اهل السنت وایي الحمدلله ثم الحمدلله ته به ډېر وینې چې دې حق ته راوړېدلي دي خو دې څوک نشي ثابتولی چې د دې حق نه اوړېدلي دې ته راوړېدلي خو د دې نه اوړېدلي نه دي ها ګیم کیدی شي ګیم کیدی شي ګیم څنګه چې سړی پوه کړی ته به دا ګیم کې ته به وایي چې بس زه واوړېدم چې پته ولګي وروسته ځکه د دې بریلیانو مناظره وه د یو سلفي عالم سره پنجاب کې بس یو پکې منځ کې پاسېد او ناست دي سلفیانو سره او شاته پاګڼه کې پاسېد بس آج سے میں نے توبہ کر لیا ہوئی اسی چې توبه وکړه وایي ما ته نن پته ولګېده چې دا څومره ګستاخان دي بریلیانو چې کوم مناظر هغه ته ووایي الله دې ستا قبر داسې روښانه کوي نن چې دې څنګه زما دا سترګې روښانه کړې زه خو نن په حق خبر شو خلکو چغې کړې وه هغه بریلیان پاسېدي وو ناره رسالت او یا رسول الله مدد او ده هغوی بیا په دې کس پسې ولګي دا سلفیان چې دا سړی معلومول غواړي ځکه ته خو زموږ ډېر دغه وکړو عوام خو دې ته نه ګوري عوام خو سادهګان دي هغوی وګوره که دا په حق دوی نه به سړی وړېدو خټه جاخه جوړه شو دوی پسې ګرځېدی سړی معلوم کړی به یې یوازې راټینګ کړی او بیا کمره کې کېنولی دی وایي رښتیا به وایي ګنې خیر دې نشتي دا تاسې جل کړی هغه صفا ویډیو راله الحمدلله وایي زه عیسی علیه حدیث هم زه د پوخانه بریلی یم خو دا دوی ماله پیسې را کړې وي چې ته په منځ کې پاسې او ته به دا چغه ووایې او داسې ګیم کېدی شي یا هغه مولوي صاحب مانه نوم هېر شو د سیالکوټو کې د کوم ځای و هغه ته زموږ د بعضو جذباتیانو ملګري ویلو دا بعض ملګري جذباتیان دي که نه ورته وایي مولوي صاحب که ته لکه زموږ طرف ته راوړې یو لینډ کروزر بدله والو او دغه بدله و دومره غټې خبرې څه له کوئ چې بیا یې کولی نه شي لم تقولون ما لا تفعلون چې د لینډ کروزر اورېدلي دي او د دې کور او دغه یو بس سړي جومات کې اعلان وکړو ما ورونو تحقیق وکړو نن زه دې خبرې ته ورسېدم چې حق پرسته فرقه هم دا ده ناشنا تحقیق او د لینډ کروزر چې کوم تحقیق دی که نه او د ځمکې او د کور د دې ناشنا تحقیق دی په یو ورځ کې سړي اعلان وکړو بس ناره تکبیر او چغې شو خلک خوشحاله شو دومره غټ مولا راوړېد هغه بیا راغی کسانو ته وایي چې بهی چابي او دغه تاسو خو چې راوړې هغوی سره څه وه خو ځان له کنګال ګرځېدو او په خپله اوس دغه 11 نمبر ګاډی وه خپو دواړه خپې خو جذبه شي خبره یې وکړه که نه ته خو چې دا سړی غټ مولا دی روا به وړي نو زموږ به څه شي یعنې زموږ به کوم کار روان شي خلک به وایي چې وګوره دومره غټ مولا نو ناحق ته به خلک ډېر راوړېدو خو دا مطلب خو دومره غټې لاپې کول نه وي په کار بیا هغه پورې ښه ته چې وروره اوس څه کوئ دا شی را کوئ که نه را کوئ هغو ته صفا وي چې مولوي صاحب بس زموږ د خولې نه خبره وتې ده موږ ځان له به خپل ټکسي روپۍ موږ سره نه جي وګرځو پکې لنډ کروزر ته کوم شي نه راوړو هغه په ټکه سنباله اعلان وکړو زه د شیطان په جال کې ښه ته ووم شیطان په جال کې
او ما الحمدلله وی د الله شکر دی چې څه نه څه دوکه شوی ومه مایله شوی ومه دې باطل پرستو ته خو الله راله په دې یو څو ورځو کې ذهن بیا کوله وکړو زه واپس بیا خپل جماعت ته وړم او زما دې توبه او د دوی په شان داسې وایي بیان ما سره شته ویډیو وی د دوی په شان دوکهباز او د دوی په شان خائنان او د دوی په شان غداران او د دوی په شان ګستاخان اولیاء ما ته به ووایې نه هلته دغې دل نه یې درکړی که یې درکړی تا نن څنګه صفتونه کوه و داسې کیدی شي داسې کیدی شي خو دا خو دې دلیل نه شو چې لکه د دوی نه یو کس واورېدو یا د اهل حقونه زه بلکې زه دا وایم که یو سړی بالفرض واورېدو د اهل حقونه دا دلیل دی په دې باندې چې دا په باطله دي نه هغه نصراني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به کېناستو که نه مسلمان شو څه به یې کول وحي به یې لیکله او بیا څه شو مرتد شو آیا مطلب دا دی چې اسلام په ناحقه دی نه د یو څو شبهات دي د دې ملګرو په زړونو کې ما هغه شبهات ختمول واضح شو خبره که نه ده که چا سره څه شبهه وه درس په اخره کې بیا ویلی شي زما ګوره الحمدلله سینه پراخه دي ټولو خبرو ته او نه خفه کېږم د چا په خبره باندې هر قسمه خبره چې د هغې وضاحت معنی طلب کولی شي وایي دا اشکال دی یا دا دی یا دا دی هېڅ خبره نه ها بعض پکې دا وایي یاره وایي دا الحدیث چې دي امامانو ته کنځلې کوي یاره ما خو دلته الحمدلله زمونږ نهه اته کاله وشو د دعوت بتوفیق الله والله دې مخکې هم جاري ساتي موږ خو همیشه دا دعوت ورکړی چې د امامانو قدر او احترام کوو داسې ده که نه ده دا کوم ملګري چې دلته ما سره ناست دي تاسو څه وایئ موږ خو دغه دعوت ورکړی او زه خو چیلنج ورکوم الى قیام الساعه د قیامته پورې که چا په ما ثابته کړه چې ما چې ته په یو امام پسې بدې ردې ویلي یا په یو عالم پسې زه لیونی یم بلکې دا وګوره سبحان الله تحدثا بنعمت الله ویم د امام بخاري د کتاب د دوره موږ شروع کړې وه شوال کې شعبان نه شعبان نه مخکې وه شعبان نه کسې ورځ دوه مخکې وه او د اوسه پورې موږ چې د په سجدې کې امام ابو حنیفه رحمه الله په بدایت کړی امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل نه زموږ څه کار دی چې علماو ته کنځلې کړو ها اوس که یو کس پیدا شي او هغه کړي نو دا به د هغه خپله شخصي دا به شخصي مسله اوس اسلام موږ ته څه ویلي دي وی اخلاق ښه ساتئ داسې ده که نه ده او د یو سړي اخلاق وړاندې دا د اسلام کمی دی که د ده کمی دا خو ده کمی دی اسلام کمی خو نه اسلام خو ویلی دي اخلاق ښه ساتئ خو ده نه دي ساتلي ورسېدي الله سبحانه وتعالی په دې منهج باندې د قرآن او حدیث په منهج باندې الله موږ د مرګ پورې قایم او دایم لري تبلیغ خلاف زه حیران یم دا خلک زما مبارک وي د تبلیغ خلاف ته زه دا چې لګیم دا څه کوم دا تبلیغ نه دی تبلیغ نور څه ته وایي د تبلیغ چې څوک خلاف شو نو دا خو د دین سره دشمني کوي یا ایها النبی یا ایها الرسول بلغ تبلیغ وکوئ تبلیغ خو د پیغمبرانو کار دی د صحابه کرامو کار دی بلغوا عني ولو آیه تبلیغ وکوئ ورسوئ زمانه موږ د تبلیغ دشمنان نه یو څوک چې تبلیغ بدنامۍ او په غلطه طریقې کوي د هغوی غلطیانې بیانو او دې دواړو کې فرق دی دې دواړو کې فرق دی تبلیغیان موږ یو او زه الحمدلله ښه غټ تبلیغی یم خو که څوک دا د پیغمبرانو د پیشه بدنامۍ او یا پکې نوي نوي طریقې راوباسي نو هغې ته یې نه پرېږدو وجه دا چې موږ په دې تبلیغ ډېر مین یو نو دې تبلیغ کې دا تبدیلی مبدیلی نه منو موږ وایو د تبلیغ هغه شان په کار دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی ورسېدی الله دې موږ په دې تبلیغیانو کې د مرګه پورې ساتي حدیث راوړی دی اولنی روایت ته غوږ ورته کېدی
تاسو ته ما یو فایده ذکر کول رانه یېره شو یو حدیث دی او یو اثر دی کله تاسو د علماونه به اورېدلي وایي په دې ډېر آثار راغلي دي وایي که نه وایي دا په اصل کې آثار دی ثا د ثا خو پښتو کې آثار دی یا پښتو کې خو څوک د دې خیال نه کوي چې دا ثا ده که سا ده لکه موږ حدیث کې راغلي دا په اصل کې څه دی حدیث او سبحان الله زموږ د ژبې سره صحیح دی او دا راغلي دي په حدیث د ابو هریره کې خو اوس په عربۍ کې وی ورد ذلك في حديث ابي هريره حديث ابي هريره هيك غلط راځي سبحان الله د هر لغت خپل یو دغه ورد ذلك في حديث ابي هريره حديثي نو اثر په عربۍ کې دی موږ ته څه وایو اثر که څوک سوال وکړي او څه وایم چې تاسو کې څوک سوال وکړي چې په دې اثر کې او په حدیث کې څه فرق دی چا زړه کې دا سوال راغلی کېدای شي تاسو ته یاد یې ځکه یې نه کوئ معلوم دی د فرق د ښکلی کوشش دې وکړو خو لږ پکې کوږ شو بارك الله فيك بارك الله فيك ده محدثين واختلاف ده بعض محدثين وي حديث او اثر ده یو شی دی او بعض وینه دي کې فرق دی او صحیح قولم دی فرق والا دی هغوی دا وی حدیث هر هغه خبرې ته وی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقلي ده حدیث دی او اثر صحابه کرام او تابعین او به چې څوک دومره دي د هغوی هغې ته به څه وایو د هغوی هغې ته به اثر وایو ورسېدې پرې حدیث یې راوړی دی د طارق ابن شهاب رحمه الله وقال رجل من اليهود لعمر یو کس په یهودو کې عمر بن خطاب ته دا خبره وکړه یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنین دا خبره ورته کعب الاحبار کړې وه چې لا دې مسلمان شوی نو بیا وروسته مسلمان شو دا د یهودو یو عالم و د اسلام نه راوړو نه مخکې دا خبره عمر بن خطاب ته کړې وه وی لو ان علینا نزلت هذه الآیه که چېرته دا نعمت دا آیت په موږ نازل شوی وی که نه سورة المائده کې د آیت دی الله وی اليوم اکملت لکم دینکم نن ما پوره کو ستاسو دین واتممت علیکم نعمت نعمت من پوره کو ورضیت لکم الاسلام دینا او راضي شوم په دې باندې چې اسلام دې ستاسو دین شي لاتخذنا ذلك اليوم عیدا عمر بن خطاب ته وی دا خو دومره اوچت آیت دی که چېرته په موږ یهودو باندې نازل شوی وی نو موږ به د دې ورځې نه اختر جوړ کړی وی یهودو به دا جوړول موړول ډېر کول که نه دا دې څه ښه خبره کوي ولې غلطه کوي او نو وی موږ به جوړ کړی وی ورت پې کېدای شي ته څنګه جوړی دین خو ستا دغه نه تابع چې ته وپکې جوړی هغه ورته ووایي عمر بن خطاب وإني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة ما ته وی پته ده د آیت په هغه ورځ نازل شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عرفات کې او د جمعې ورځ وه هغه اسم اختر دی هغه اسم څه دی اختر دی نو موږ یې اصل اختر جوړو د جمعې ورځ د هفتې اختر دی که نه دی د هفتې اختر دی اسم اختر او عرفات ناشنا اختر دی هغه د مسلمانانو یو ناشنا ورځ ده نو عمر بن خطاب ورته موږ ته څه ضرورت نشي چې اختر یې جوړو هغه الله نازل کړی په داسې ورځو کې دی چې په خپله په اختر وکړي او غټې ورځې دلته یو فایده راته ذکر کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم حج کړی دی په دې کې عرفات او جمعه یو ځای شي نو زموږ د اکثر عوام وایي دې ته کوم حج وایي حج اکبر
حالانکه حج اکبر چې کوم قرآن کې راغلی سورة توبه کې د هغې نه مراد یوم النحر دی. یوم النحر کومې ورځ ته وایي؟ د اختر هغه اولنۍ ورځ چې قربانۍ ورځ. وایي جي سعودي عرب خو بیا په کلنډر مخکې وروسته کوي. ولې لکه وایي نه دې کال حج اکبر راته دوی وایي چې رش ډېر جوړېږي هغه لږ مخکې کړو. ته به وایي چې دې دغه دا کم رؤیت هلال کمیټي نه ته به چې دوی د چیرمین دی. بل یو زنانه چې زموږ کور ته ټلیفون کړو زموږ د وړو سره خبرې کړې بیا راته لګیا و. وایي ما ته یې وایي چې ته خو نه خبر دی نه. ما چې نه خبره څه چل شوی. وایي سعودي عرب مې روژه خوړلې ده او پاکستان مې وخوړلې ده. روژې یې دواړو ملکونو خوړلې دي. نو هغې ما ته وایي نو ما خندلم او دا شو دا غریبه د څه نه کور کې دننه دا خبر شوه چې سعودي عرب روژه وخوړو پاکستان. دا د پښتنو قیسې دي. ډېرو کې هم دا بس رواني که نه که غلطي تاسو راته وایي چې نه ډېرو کې دا باسي که نه یو یې وخوړه دوی یې وخوړه شکي ده او دا ده. اختر یې مخکې کو حج اکبر یې وروسته کو. دی یو ملک لیونی دی یو باچا لیونی دی. د سعودي عرب د مشران لیوني دي چې دوی د دوی دومره لکاو کروڑاو مسلمانانو ذمهواري په خپلو اوږو واخلي. د دوی په روژه باندې ډېر خلک روژه کوي. ځکه چې بعضو هغه دا قول وایي چې سعودي عرب کې روژه شوه څه شوه روژه شوه. نو دوی لیوني دي چې د ټولو خلکو دوی ته ښه پته ده چې دا خلک زموږ په رویت باندې روژه کوي. دوی څنګه روژې خوري؟ بیا حج له خو په لکاو خو مسلمانان راشي. جی وایي دې کال حج اکبر راته ووایي او بیا چې کله حج اکبر یي دوی په اصطلاح کې نو په هغې کې چې کوم حالي ما یو کال حج کړی و په هغې کې عرفات او جمعه یو ځای راغلي او تاسو زه هغه رش وویم که نه یعنې بس اخره کې د خپل اسلم ساده م وتی و نو دومره ګڼه او یو ناشنا حل جوړ ځکه چې هر سړي زور لګولی وي دا کوم حج دی؟ حج اکبر دی. خو بیا دې لپاره یو منګړت روایت هم دی. وایي چا چې دا یو حج وکړو لکه څو چې وکړو لکه اووه حجه چې وکړو. دا منګړت روایت دی. کتاب البطن کې دی. د خېټې د کتاب نه راوړی حدیث نشته. نو یوم الحج الاکبر کوم یو دی؟ لوی اختر دا اولنۍ ورځ ده. دا حج اکبر دی او دا نور قیسې نشته. اصل کې امام بخاري رحمه الله دلته دا حدیث ولې راوړو او دا روایت ولې راوړو؟ د دې دپاره راوړو تا ته وایي ای مسلمانه ای د دین طالبه ای وایي زما کتاب ته ناست انسانه قرآن او حدیث باندې منګولې مضبوطې ولګوه. داسې څه مسله نشته چې هغه په قرآن او حدیث کې نشته. د دې دپاره یې راوړو. اليوم اکملت لکم دینکم. امام بخاري ته دا ثابت دی. ما د امام بخاري په سیرت کې تاسو ته بیان کړو و امام بخاري به دا خبره ډېره زیاته کوله وایي چې قرآن او حدیث کې هره مسله شته او وایي که د چا په یقین نه ما نه د امتحان والي چې کومه مسله یې خوښوي ودې وایي زه پرې ته په سوونو دلایل ښیم وایي. امام بخاري به دا وي. او بیا د اوسه پورې د اهل حق علما چې کوم دي هغوی مسلې راوباسي. هره مسله شته قرآن او حدیث دا بس راشي دومره زړه نه هغه یره وځي وایي تاسو چې وایي چې قرآن او حدیث پوره دي تاسو چې وایي دا ډېر خطرناک ټکی دی. مطلب چې موږ دا نه وایو موږ دا نه وایو خو تاسو وایي. حالانکه الله څه وایي؟ اليوم اکملت لکم دینکم دین مې پوره کړو بس ختم دی پوره شو. هر څه به کې رالو دننه وایي نه جي منګک چې کوی ته ولیږي څه به کې وښایه که نه او منګک چې غوړو ته ولیږي نو څه به کې. او په دې قرآن او حدیث کې د دې خلکو نه دا غټه میخه ورکه شوې ده. په هغې پسې ګرځي حالانکې دغه میخه چې راښکاره شي پوره کیله یې ویني چې یو ځای کې راښکاره شي او د دوی نه په دې قرآن او حدیث کې ورکه شوې ده میخه. خو چې تاویږي خو میخه وښایه چې تاویږي میخه وښایه چې خبره میخه وښایه. واړې دې میخې نه سمې دې میخې پورې نښتي میخه وښایه کوي
نو بیا دوه جوابه دي د دې میخې د دې مسلې او د دې منګکانو دا مسله او د کوی دا مسله دا موږ د طهارت په مسایلو کې بیان کړې وه یاده ده که نه یاده هلته بیان شوي ده هغه دې واوري خو دا مسله د دې میخې ده الحمدلله دا ما بیان کړې ده او خصوصا زما د تفسیر درسونه به واورئ سورة المائده ابتدائي آیتونه وحلت لكم بهيمة الأنعام دغه آیتونه به واورئ هلته ما ټول دلایل ذکر کړي دلته هغه تفصیلي دلایل نه بیانو خو صرف یوه خبره درته کومه کم سړی چې میخه نشته قرآن او حدیث کې نو بیا وایه سید راځه کښېنه ته زموږ ورورې نشته وایي نه نشته چا ثابته کړه امام صاحب بیان کړه صحیح ده په دې باندې موږ اتفاق شو چې میخه چا وبیان کړه امام صاحب خو اوس ورته وایه وروره زما زړه کې یو اشکال راغی وایه څه ابو څه اشکال دی وایي اشکال دا دی چې دا یو شی حلالول او حرامول د چا کار دی دا خو د الله کار دی او تا وایي چې میخه امام صاحب بیان کړې ده چې حلاله ده هغه حلال کړې ده نو دا به اوس څه کوو دا خو راته جاښه جوړه شو تا ته وایي نه مړه ساده ګولې پوه نه شوې میخه خو قرآن او حدیث کې حلاله ده خو امام صاحب ترې راویستې ده بیان کړې ده نو صحیح شو نو بیا زمونږ هغې له رالې نو دومره اوږد چکر دې راباندې سره لګاو بیا رالې که رانلي نو ثابته شو د څه نه قرآن او حدیث ده ختمه شو خبره او داسې چېرته تا ته نشي ویلی مړې که خو دا نشي ویلی چې امام صاحب حلاله کړې ده ځکه چې دا خو د مسلمان خبره ده مسلمان ویلی شي نشي ویلی یو شی حلالول حرامول د چا په لاس کې دي د یو رب په لاس کې دي الله پیغمبر ته ویلو لم تحرم ما حل الله پیغمبر ولې هغه شی حرامې چې الله حلال کړی دی پیغمبر سره د اختیار نشته نو بل چا سره دی نو دی خو دا نشي ویلی چې امام صاحب حلاله کړې ده نو بیا به څه وایي وایي نه مطلب مې دا دی چې امام صاحب د قرآن او حدیث نه مسله راویستې ده چې دا حلاله ده نو بیا قله رالیږي خبره ختمه شو نو میخه ثابته شوه د څه نه قرآن او د حدیث الله دې په دغه غرونو باندې خپل خاص رحم وکړي کم چې په دې کوشش کې دي چې قرآن او حدیث ناقصي ثابت کړي یعنې ګوره زه تاسو یو خبره کومه په سړه سینې واورئ د دین د دشمنانو دا میشن دی چې زموږ د دین نیمګړی ثابت کړي دی که نه دی دی ولې دا بعض سادهګان مسلمانان د دوی دا میشن پوره کوي ولې هغوی دا وایي چې او قرآن او حدیث کې بعض مسلې نشته کومه مسله ته خو راوړه یو موږ ته وښایه که نه نو مشکل هلته دا دی چې ده ته میلاو نه شي چې ده ته میلاو نه شي بیا ده څه مطلب شي چې دا نشته الحمدلله موږ ته بعض مسلې دي چې راشي د هغې دپاره بحث وکړو دومره ناشنا دلیل پیدا کړي الله چې حیران شم ورته یو وخت کې چا دغه کولی وي وایي د الله صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب د الله نفي د کمال کوي مطلب دی چې پوره مونځ یې نشتي نو روشو نو په هغې خو ډېر دلایل دي چې موږ پرې رد کړی خو یو حدیث پیدا شو یو کتاب کې موږ کتو ډېر مو ته زړه باغ شو په هغې کې دي لا تجزئ هغه مونځ د سره کېږي نه چې سوره فاتحه پکې نه وي نو دغه ټکی هم په حدیث کې پیدا شو داسې الحمدلله چې کله موږ محنت او کوشش کړی دی یو ټکی هم پکې پیدا کړی دی یو ټکی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا حدیث خو معروف دي دی که نه بعضو سندونی کې ورسره راځي او بعضو طرقو کې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام خو چې څوک خو پسې وګرځي که نو چې اوس یو سړی د حدیثو نه دی خبر دی به څه کوي یو سړی د حدیثونو نه خبر نه دی چې ژوند کې کتلي نه نو دی به لازم دا قصې کوي ټولې مسلې نشته الحمدلله هره مسله په قرآن او حدیث کې شته که نشته شته دلته یو فایدهمنه مسله ته ذکر کوم دا بس په موږ باندې رد کوي دا ډېر اهم درس دی دا نن ګوره دا او د ماسپښین هغه هغې کې منهجي مسایل او دې کې هغه شبهات چې د عوامو په زړونو کې پراته دي بعض موږ ته وایي دا منکرین د اجماع دي او د قیاس دي
وایي که نه وایي دوی اجماع او قیاس نه مني څنګه وایي تا په خپله د نه وانه اورېدو وایي ده په خپله وایي چې زمونږ دوه دي اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول او دم دغه شان د اهل حدیثو دي دوه اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول او که چېرته بدعت نه وی او په کفن باندې د لیکل ناروا نه وی نو ما دې خپلو خلکو ته به دا نصیحت کړی چې زما په کفن باندې هم دا ولیکئ چې زه اهل حدیث یم او زما دي دوه اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول او د دې سره مې قبر ته کوز کوي دا به ما وصیت کړی که ناروا نه دی دا اوس دي زمونږ اصول نو وګوره هغه بل راپاڅېد وی وګوره موږ ویلي که نه موږ ویلي چې دوی قیاس نه مني دوی اجماع نه مني دغه دی نن خو یې پکې بله ووایي په کفن هم لیکمه وایي اوس به دا هم وایي نن خو پکې وایي د کفن خبره مو شوه اوس راځو دې مسلې له ګوره چې حق دې مطلب و انابت ته پکې والله به ته هره مسله واضحه کړي یهدي الیه من یونیب الله په قرآن کې دا خبره کړې ده وایي زه هدایت چاته کوم چې چا کې انابت شي اوس راشه دې مسلې وایي ته مني اجماع و قیاس یو زمانه په اجماع څه دلیل دی وایي په اجماع دلیل دی چې ومن یتبع سبیل غیر المؤمنین نولیه ما تولى ونصلي جهنم وایي دا کوم ځای کې دی وایي قرآن کې کوم ځای کې سورة النساء کې ومسألة بیا راله قرآن له قیاس باوشتي منګ هم منو قیاس الحمدلله موږ منو خو هغه قیاس چې په شروطو برابري فاسد قیاسونه نه منو وایي قیاس شته چې په شریعت کې چا ویلي چې شتي حدیث کې دي وایي پیغمبر استعمال کړی قیاس کوم ځای کې دی وایي هغه زنانه چې راله وایي چې یا رسول الله زما مور نه حج پاتې شوی دی زه کولی شم که نه وګورو قیاس شته پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیاس کړی څه دراله خبره حدیث سره نو بیا خو صحیح شو که نه نو لنډه څه شوه دوه دي اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول او منو قیاس منو اجماع چې هغه دواړه ثابت دي د دې دوه اصولو نه نو خبره لنډه شوه که نه که تفصیل کوي بیا صحیح ده زمونږ هغه اصول چې هغه اتفاقي دي تفصیلا هغه دا دي قرآن حدیث اجماع قیاس دا تفصیل دی مختصری که څه به وایي قرآن او حدیث زما دا خبره به ورسوي ټولو ته ګورئ او که څوک زما دا بیان ګوري ویډیو یا اډیو نو زما دا بیان دا ټوکړه ته جدا کوي او ښه نشر کوي چې دا دروغ دي چې دوی منکر دي د قیاس نه او د اجماع موږ منو الحمدلله خو د هغې دپاره آداب خو به یي که نه څه شروط خو دي که دا نه چې هر اجماع منو هر قیاس نه نه هلته به ګورو خو منو یې او دلیل یې منو چې کله په صحیح شرایطو ثابت شي نو که څوک را باندې اعتراض وکړي چې تاسو خو وایئ چې زموږ دي دوه اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول موږ وایو که خبره لنډې نو خو دغه اجماع او قیاس په دې دواړو کې دننه رالو که تفصیلي رانه تپوس کړه چې نه نه په یو یو مې پوه کړه نو پوه کومه دې راشه موږ دا څلور ونه منو قرآن حدیث اجماع قیاس دا هغه اتفاقي دلایل دي که نور هم شتي هغه به اختلافي اوږدې مسایل دي اوږده مسایل دي چې باید باندې علما کرام پوهېږي زما دا خبرې نن اوږدې شوې په دغه باب کې خو انشاءالله فایدهمنې به وي زه یم چې خیر دی که زموږ نه دا خبره لږ اوږده شوه خو چې دا بعض شبهات زموږ د دې ورونو په زړونو کې دي او د خویندو چې دا ختم شي حدیث یې راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه انه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون ابا بكر وکله چې انس بن مالک وکله چې مسلمانانو بیعت کو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات په سبا یعنی دویمه ورځ واستوى على منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو په دویمه ورځ
او مسلمانانو بیعت کړو د چا سره؟ د ابوبکر سره. خیال کوئ ګورئ ښه، حین بایع ټکی څه دی؟ المسلمون، مسلمانانو بیعت کړو. و چې نه مني جو اب څه بل ټولګي کېږي. حالانکه مسلمانانو بیعت کړی که نه دی کړی دی؟ پیغمبر نه بعد خلیفه د مسلمانانو په اتفاق هغه ابوبکر صدیق دی. عمر بن خطاب منبر ته وختو، تشهد قبل ابي بکر، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخکې خطبه شروع کړه او بیدوي اما بعد خلکو واوري اوس خبره، فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم. الله ګوره پیغمبر له هغه څه غوره کړي دي چې د هغه سره دي او په دې غوره کړي دي څه چې تاسو سره دي، یعنی دنیا. الله پیغمبر دپاره څه وغوښتو؟ آخرت یې وله ورکو، غوره یې کړو د دې دنیا نه. پرون ګوره دم یو غلطه خبره کوله، که چا وایي چې مړ نو سر ترې وه، ما خو دې هغه صدمې داسې کړی وه، خو ملاقات له تللی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نصیحت سره پوه شو او هوش کې راغی. وکړي دې ته وهذا الكتاب، او دا کتاب چې دی دا کتاب نه مراد کوم کتاب دی؟ قرآن. وکړي الذي هدى الله به رسولكم، الله ګوره د دې کتاب په ذریعه ستاسو پیغمبر ته نیغه لار ښوولې وه. فخذوا به تهتدوا، تاسو هم دا کتاب راونیسئ، الله به هم نیغې لارې ته ورسئ. وانما هدى الله به رسوله، الله هم د دې کتاب په ذریعه خپل پیغمبر ته نیغه لار ښوولې ده، نو تاسو ته به نه ښیي. امام بخاري دا روایت ولې دلته راوړو؟ وایي که هدایت غواړې قرآن راونیسه، او قرآن چې دې راونیو نو لازم به څه رانیسې؟ حدیث به رانیسې. ولې؟ قرآن امر کړی په حدیثونو باندې. دا کیدی نه شي. ګوره ښه، تاسو ته ما د دورې په اوله کې ویلو د منکرینو حدیث شبهات چې ما بیانول، ما په اصل کې دغه خبیثان قرآن هم نه مني. ځکه که قرآن یې منلی نو قرآن ویلي دي، حدیثونه ومنئ، عمل پرې وکړئ. بیا حدیث عبدالله بن عباس راوړی دی رضی الله عنهما، وایي چې ضمني الی النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ځان ته نږدې کړم. کله ورته نږدې کړم؟ شپې چې کړی وه، یاد دی تاسو که نه؟ بار بار ګورئ دا حدیث تېر شوی دی. وایي زه ځان ته نږدې کړم، به یې وایي چې اللهم علمه الکتاب، یا الله دته د قرآن علم ورکه. امام بخاري هم دلته دا خبره کوي چې دقه کتاب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله یا الله ابن عباس ته وښیه، نو هم دقه کتاب دی، تاسو یې مضبوط راونیسئ، تاسو به هم الله داسې کامیاب کړي لکه څنګه چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کامیاب کړه. د امام بخاري ګورې دا خبرې ډېرې جوورې دي. ګورې او ما تاسو ته مخکې م ویلو، که چا ماله داسې موقع راکړه، مثال کې دا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه چې دا دی او په یو میاشت کې به دا حدیثونه پڑھاوي، صرف دا نو بیا ته انشاءالله زه د الله په توفیق سره مناسبات ذکر کولی شم چې ولې امام بخاري دلته دا راوړو، تفصیل یو څو خبرې ته ذکر کولی شم د هر یو حدیث مبارک. داسې ګور اسې نه دی راوړی. یو د قرآن فضیلت، نو دویم تا ته وایي وی خیال دی دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما الله په دې دنیا کې وځلو د اسمان د ستوري په شان، وجه د قرآن وه، ته د قرآن راونیسه، منګولې پې ولګوه، الله تعالی م عزت درکوي. ځکه بس بیا دا حدیث راوړو، دې ته غوږ کېدی. ګور ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه هغه به دا خبره کوله، ان الله یغنیکم او نعشکم بالاسلام وبمحمد صلی الله علیه وسلم. الله ګوره تاسو مالداره کړي وي، ها یا نعشکم الله اوچت کړي، عزتونه در کړي دي د اسلام د لاسه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه. او چې دا نو تاسو د خپل حال معلوم دی چې تاسو هیڅ هم نه وایي. عمر بن خطاب به وایي که نه، وایي نحن قوم اعزنا الله بالاسلام
موږ داسې قوم یو چې الله رله عزت ته څه د لاسه راکړی دی د اسلام د لاسه فمهما ابتغینا العزة فی غیره اذلنا الله نو هر کله چې بیا موږ عزتونه په دنیا کې لټول شروع کړو او اسلام پرېښودو په نورو خبرو کې نو یقیني ده چې موږ به رسوا کېږو او ذلیله کېږو به ابو برزه څه وایي الله موږ د څه د لاسه مالداره کړي د اسلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسه امام بخاري وایي ای د دین طالبه وایي که مالداري غواړي نو قرآن او حدیث باندې منګولې ولګوه زه تاسو ته دا وایم کم ملګري چې ما سره دلته ناست او کم ملګري چې دا بیان به اوري او کمې چې یینې اوس زیرې در کومه الله چې تاسو له کومه مالداري در کړې دی بلې چا له نه ورکړې که ډوډۍ نوڼۍ کمه شي په دنیا کې څه خبره نه ګزاره به وکړو کېږي ګزاره که نه کېږي کېږي اختر کې به زړې جامې واغوندو که نه ولې ګزاره نه کېږي کېږي خو چې قبر کې او د پیغمبر په تابعدارۍ کې او د قیامت په ورځ ناکامه شوې بیا ګزاره کېږي نه کېږي بیا اصل مالداران هغه ستاسو په شان دا ښایسته خلک دي چې الله وله قرآن او حدیث هغه تابعداري ورته الله نصیب کړې ده شکر وباسئ بار بار په مخه شکرونه د الله ادا کوئ تاسو الله مالداره کړې صحیح مالداره یې دغه پرېږده مالداري د روپو دا خو د هر چا سره دی مالداري د دین مالداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري تاسو ته یو ناشنا زیری بیان کړ موږ په مخه دا اواز کوو دا چغه وو چې زموږ امام څوک دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم د هغه نه علاوه یاد یې کوئ غوږو ته کولو کې ویې رسوئ د هغه نه علاوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه علاوه مور داسې بچی نه دی راوړی چې هغه د داسې واجب الاتباعي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یاد هم کړه که نه ولې ولې د پیغمبر نه علاوه بل سړی داسې واجب الاتباع نه دی دا جواب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معصوم عن الخطا دی هغه خو الله ساتلی دی د ګناه نه د غلطۍ نه او په بل باندې دا یره شتي که نشتي شتي نو چې شتي نو بیا د امام مالک خبره یاده که امام مالک په مسجد نبوي کې درس کوو د قبر ته اشاره وکړه وایي د هر سړي د خبرې نه به څه اخلي څه به پرېږدي سوای د دې قبر والا نه د هره خبره به اخلي دا څه به اخلي څه به پرېږدي څه مطلب دی یعنی چې کومه د دلیل سره برابري هغه به اخلي چې کومه دلیل سره نه برابر هغه به پرېږدي تاسو له زیری درکړم ما زیری بیانو الله په قرآن کریم کې د قیامت احوال بیان کړي او ما ته ښکاري سورت بني اسرائیل کې دا آیت دی سورت بني اسرائیل یا سورت اسراء کې الله وایي یوم ندعو كل أناس بإمامهم شتي قال لي هم دقة سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم بدي تفسيرون جدا جدا يوم مشهور تفسير دادي شهر إنسان تبدأ عمل لما وركړکیږي आवाज بوته کیږي چې راشه خپل عمل نامه والا دیم تفسیر دا دی چې هر انسان ته به आवाज کیږي د هغه امام په نوم سره چې د امام ګڼلی دی او د هغه په طریقې ژوند تیر کړی دی امام ابن کثیر لیکلی دي ما نه دي لیکلي ګوره څه لیکلي امام ابن کثیر وی هذا شرف لأهل الحديث دوي دا الحديث غټ عزت لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم دا داوي امام څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها دا شرف دی نو بل شرف واوره وګد حدیث ته موږ سره تیر شوی دی او په کتاب التوحید کې به بیا راشي ان شاء الله دا سبا نه بل سبا چې کوم کتاب التوحید به شروع کوو کنه دې کې به راشي
د قیامت په ورځ به الله اعلان وکړي اواز به وشي وایي چا چې د چا بندګي کوله هلته دې ځي چا چې د چا بندګي کوله هلته دې ځي مؤمنان موحدین به ولاړي هلکه تاسو نه ځئ وایي موږ خو د الله بندګي کوله موږ خو هغه ته ولاړ یو په دې کې به الله راشي دوی ویني الله به ته ستاسو رب ما او یا الله وایي ته زموږ رب الله په قرآن کې دغه احوال هم ذکر کړي دي یوم یکشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون هكذا چې الله راښکاره شي نو مؤمنان خو به ټول لړي که نه موحدین به وي منافقین به وي منافقان خو هم ظاهره کې دغه دي مؤمنان دي که نه مسلمانان کې خو حسابي که نه نو بیا به الله خپله پنډې ښکاره کړي څنګه چې هغه د شان سره ښایي وي سجده ولګوئ نو همدغه موحدین به سجده ولګوي او منافقان به نشي لګولی نو دوه زیرې دي زموږ دپاره الحمدلله یو زیری په دغه ځای کې به موږ انتظار د چا کوو د الله به کوو ځکه چې الحمدلله دا تن دی د الله نه علاوه بل چا ته نه ټیټ شوی دی او نه به ټیټ شي باذن الله او دویم زیری اچھا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوله او بار بار به وي زموږ امام دغه دی خوش دی خوش یوم ندعو کل اناس بامامهم نو موږ پکې جدا شو چې بھائی زموږ خو دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري موږ کوله د هغه دپاره دا خبره خو ټوله روانه د هغه د لاسه وه د خلکو چې دشمني موږ سره کوله خو هم د دې د لاسه یې کوله که نو الله الحمدلله موږ مالداره کړي یو چې موږ ته د قرآن او د حدیث د تابعداري نصیب کړې ده ډېر مالداره کړي په مخه شکر د الله وباسئ او دې خبرو ته سره سوچ مه کوئ چې غریبي ده او قرضه ده دا هېڅ هم نه دي دا به الله ختم کړي خو غټه مالداري هغه دا ده چې الله موږ له تابعداري د څه راکړې ده د قرآن او د حدیث تابعداري راته نصیب کړې ده په سپینې هغه دین باندې یو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ترکتکم علی البیضاء لیلها کنهارها ما تاسو په دې سپین دین باندې پرېښودی که په دې سپینه لار باندې چې شپې هم رڼا ده شپې هم ورځ ده په کې تېري نشته الله دې موږ د مرګه پورې ساتي حدیث راوړی دی د عبدالله بن دینار وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه عبد الملك بن مروان تدا خط ولیکو چې کله ورسره بیعت کو عبد الملك بن مروان دا خلیفه د اموي خلیفه دوله امویه کې نو چې کله دی باچا شو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا زوی عبد الله بن عمر د ورسره د بیعت اقرار کو خط لیکو نو پای کې ورته دا خبرې لیکلې وي یبايعه کله چې بیعت کو او دی ورته ولیکل واقر لك بالسمع والطاعه وایي زه دا ستا حکم منمه ستا خبره به منمه خو یو شرط پکې دی على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت په شرط دی چې ستا حکم برابري د الله د طریقې سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې سره او بل دا چې څومره ما کې طاقت وي دومره به یې منم امام بخاري وایي عبدالله بن عمر قید ولګو چې خبره د څه برابري د قرآن او د حدیث و دقه د مسلمان منهج دی هر خبره چې د قرآن او حدیث برابري موږ یې منو هر خبره او ځکه دی ساتئ ندور مع الدلیل حیث دار موږ د دلیل سره ګرځو دلیل چې هر طرف ته تاو شي موږ پسې تاو شو حق چې هر څوک الحمدلله موږ یې منو یعنې نورو فرقو ورته وګوره د دوی دا ده که د ده په فرقه کې وي د دوی مشران چې باطل وي د هغې ته به هم واه واه کې او که بارایي یو کس حق وي نو بیا به ورته مرداباد مرداباد کې ولې تاسو غلي ولې دغه اساني خبرې په دې کې خو جواب مال راکوئ که نه که دې جواب مو تاسو لنده رسي څه لګوي
او چې د پارټۍ نه لږه خودي خوشي ختم شو چې د دوی په پارټۍ کې غلطه دي صحیح ده غلطه دي صحیح ده او چې بهر وي نو صحیح دي بیا غلطه ده بیا که ډېر ته وایي چې زه څوک یم که نه خو که په دې سر کې د ښکر ومي خو خبره دې څوک نه مني ځکه چې ته د جماعت نه څه بهر یې په لاړې ختم چې بهر شو خو تباه شو هلته به بیا حدیثونه او ایتونه فټ کوي بیا پې داسې ایتونه فټ کوي که نه چې انسان ورته حیران شي یو مولوي صاحب مې اورېدو واذا لقوا الذین آمنوا او کله چې به میلاو شو د جماعت ته کسانو سره قالوا آمنا هغو ته به وي تاسو سره یم وي واذا خلوا الى شیاطینهم او کله چې به لاړه که نه وي هغه نورو سره به کېناستو قالوا انا معکم موږ خو تاسو سره یو جماعت کې خو هسې موږ ټایم پاس کوو الله یستهزئ بهم اوس به دې پته ولګي که نه شرمېدلی به ګرځي ظالمانو دا خبرې د کوم ځای دي لګوئ یې په کوم ځای یعنې د دین نه دې بعضو مذاق جوړ کړی که نه و دین مراد به هغه منافقان دي چې کوم هغه کافر منافقان دي په یو مسلمان باندې دا ایتونه پټ کول صرف دې دپاره چې د جماعت نه ووتو دا عجیبه کار دی که نه دی عوان بین ذلک د غوا قصه ده که نه وایي داسې غوا چې صحیح نه بوډۍ او نه ځوان یې په منځ کې نو وایي دی هم هغه شی ده وایي نه دی خوا ده او نه خوا ده یاره کله شکر وباسم ځم الحمدلله چې الله دی یعنې قرآن او حدیث پر ټوغه کول دی ته اوس دا قصه سره وایه او ته په هغه سړي باندې پټ کوې چې ستا ورسره نالګي راغلې دا خو ناروا کار دی که نه سم خیال دی داسې ده که نه ده موږ څه پورې خبر راغسته حق چې د هر چا سره به منو چې د هر چا سره حق و خبره یې ښه ده موږ ورته ښه وایو چې غلطه ده غلطه ده او ګوره تعصب د خپل سړي دپاره هم نه کوو چې پلار مو په غلطه وي دا مو وایو چې زموږ پلار خطا شوی دی داسې منهج به تاسو بل پیدا کړي هېڅ تعصب پکې نشته والله نه زمونږ د پیغمبر نه علاوه داسې مشر شتي یا ژوندی اوس چې موږ ته ورته ووایو چې راشئ د هغه سره بیعت وکړئ او د هغه په جماعت کې داخل شئ او زمونږ جنډه ده او زندهباد او مردهباد او هېڅ نشته راځه موږ درځو خو مشر څوک دی ستاسو تنظیم هغه چې مدینه کې پروت دی مدینه کې څوک دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هغه دی څه کارډ مارډ جوړول غواړي تنظیم دپاره خلک څه جوړوي کارډ جوړېږي راو کارډ به جوړی زموږ تنظیم ته چې راوړي څه کارډ دی ښه یو غټه چپه ګیره به پرېږدي او دا پنسې به د ګیټو نه به رساتي دا ظاهري کارډ دی بیا رانه وځه دننه نور پکې څه شروط شتي هېڅ نشتي څه تعصب هېڅ نشتي کوو به څه د قرآن او حدیث تابعداري بس اوږدې قصې نشتي نه زندهباد او نه مردهباد او نه جنډې او نه دا چې راننوت او نه چې دا جومات دی د الله کور دی چې څوک راځي درس اوري اجازت دی که نه دی تاسو د اوسه پورې موږ لیدلي چې څوک هم بند کړی په درس باندې نه راشه وروره واوره وایې اورېدو لاړ ووتو که یې ومنله ډېره ښه ده که یې ونه منله بیا ورته هم دعا کوه الله دې ورله هدایت ورکړي خو د چا سره هم دا تعصب الحمدلله د اوسه پورې نه دی کړی د اوسه پورې موږ چا سره تعصب نه کړی د هر چا سره هم طبیعت لګي چې حق بیانوي هغې ته حق وایو او چې غلط بیانوي هغې ته څه وایو غلط وایو اوس بیا ستاسو خپله مرجي ده که د چا دا منهج خوښ وي صحیح ده که نه یې خوښ وي هم صحیح ده الله به ورسره حساب کوي ګوره عبدالله ابن عمر عبدالملک ابن مروان ته څه ووي وایي زه به ستا هغه خبره منم چې د الله د طریقې او د پیغمبر د طریقې سره صحیح برابري په دې ځای کې دا بس رد شروع کړي یو مفتی صاحب ناسو نام نهاد مفتی په لاسنیوکې یو ځای کې تعزیت نه دا حکومت د کوپر کارونه شروع کړي د اسلامي حکومتونو وایي ما څنګه
وایي اوس دا په اسلام کې شتي په قرآن او حدیث کې شتي چې اشاره ماته کړي په هغې باندې جرمانه ده شتي قرآن او حدیث کې قرآن او حدیث کې دا شتي چې شپړ دې ډېر کړو جرمانه ده قرآن او حدیث کې دا شتي چې پټه دې ونه تړلې جرمانه ده قرآن او حدیث کې دا شتي چې موبایل دې استعمال کړو جرمانه ده دا زه پوه شوم چې دا سړی شین دی نه نه هغه حدیث مفتي داسې ګوتې وایي جهالت دې خبرو ته وګوره واوره اوس دلیل به څه وایي کېدای شي که دا حدیث چې د یاد کړی و څه ووایم خو که دا ورته چې معلوم شو نو یو دلیل به دا بیانوي چې زه به ستا خبره منمه خو کومه چې د قرآن او حدیث سره برابري بس د باچا صاحب او د وزیر اعظم صاحب دا خبره چې چا اشاره ماته کړه په ده باندې 1000 روپۍ جرمانه ده دا د قرآن او حدیث خلاف دی موږ یې نه منو راکوه که نه جرمانې راکوه د سره یې ډکوو ولې نه ډکې لکه قرآن او حدیث خلاف دی دا اوس نه دی پوه قرآن او حدیث دا طریقې زده کړي چې یو حدیث یو آیت به راټینګ کړي دې نه مسلې بیانو داسې به نه کړي ټوله مسله به راجمع کړي بیا به د هغې نه یو حکم راوباسي قرآن او حدیث کې دا دي د باچا صاحب اوامر د وزیر اعظم اوامر د خلیفه اوامر د امیر المؤمنین اوامر د په 3 قسمه دي په څو دي په 3 یو هغه چې د قرآن او حدیث سره موافق دی دا خو به لازم منې ځکه چې د قرآن او حدیث به لازم دي چې ته به یې منې ورسېدی بېګې لکه تا ته وایي مونځ به کې منل واجب دي که نه دي ولې قرآن او حدیث سره برابر دي یا دې بل څه کار وکړي دویم د قرآن او حدیث سره صریح دشمني بیا به یې نه منې لکه اوس تا ته وایي شراب به څکې څکې به نه به یې څکې ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق دریم هغه اوامر چې هغه د شریعت سره ټکراو نه خوري هغه د شریعت خلاف نه دي او په هغې کې د انسانانو خیر دی د دې منلو واجب دي د دې منل څه دي واجب دي لکه تاسو له بل مثال درکړم د مور پلار دا مسله چې ده ما بیان کړې وه مخکې پلار په 3 قسمه امر به تا ته کوي یو هغه امر د پلار چې د شریعت سره موافق دی د هغې خو منل لازم دي او چې بیا پلار وکړو نو بیا خو ښه واجب شو دویم پلار ته ته وایي سګرټ څکه څکې به نه به څکې اګر که پلار دی دریم پلار ته ته دا ووایي وایي ته داسې کار وکړه کور کې دننه مه وده کېږه پلانیه بهر په دې بیټک کې وده شه دا میلمانه را روان دي اوس زنانه را روانې دي نو هغه پلانې دلې نو پرېږدې چې دا زنانه ځان له خپل ګپزات لګوي بل ته لوی سړی مناسب نه دي چې ته دننه کور کې پروت یې څه خبر په دې باره کې اوس منلي څه دي واجب دي که د شریعت ته خبره ته بلکل لرې کو د زنانو د تیم لرې کو پلار ورته وایي زویه ته بهر سمله بس عامه خبره وکړه ته کوم ځای کې سمله بهر بیٹک کې سمله بیا یې منل لازم دي او چې بیا پکې مصلحت راغی وایي میلمانه را روان دي نو بیا خبره ښه مضبوطه شو حکومت چې دا یې ښودي دي چې چا اشاره ماته کړه په ده باندې دومره جرمانه ده دې کې د حکومت فایده ده زما او ستا فایده ده و د کم وخت نه چې د سعودي عرب د حکومت هغه پټې لازم کړي او دا موبایل استعمال یې بند کړو او سپیډونه یې مقرر کړو کیمرې ولګولې ته راشه یعنې دا خبره د نور نه هم زیاته ښکاره ده نور په شان ښکاره ده چې اکسیډنټ یې پخوا به څنګه وي اوس څنګه دي په خپله د کومه چې اداره ده د دوی د مرور ده هغوی یو دغه نشر کړی یو ویډیو نشر کړې وه چې 100% کسان هغوی یادول یعنې فیصده چې کینو په زرګاو وي ګورې دا وایي یعنې په کال کې دومره زرو کسانو مرګ چې دی هغه کم شوی دی په ګاډو کې نو څومره فایده پکې شو نو داسې قسمه احکام منل دا څه دي دا واجب دي ځکه چې دې کې زما او ستا فایده ده او د شریعت خلاف نه دي خو بیا به زه تانې دا تپوس وکړم چې مخکې خو په شریعت کې دا جیل دا مسله نه وه اولنی انسان چې جیل جوړ کړی دا څوک دی عمر بن خطاب رضی الله عنه
نو بیا د هغه باره کې څه وایي موږ وایو د عمر رضی الله عنه دا کار د شریعت خلاف نه دی چې نه دی صحیح دی که نه ورسېدی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم الله زره لګلې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په جوامع الكلم سره حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت بجوامع الكلم الله مال جوامع الكلم را کړي جوامع الكلم څه ته وایي مختصر او لنډ الفاظ او معنی سي ډېري دې ته جوامع الكلم وایي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر بلیغ انسان تاسو د حدیثونه واورېدو که نه چې څومره روان دي مختصر یې ګوره لکه اوس تاسو پرون یو حدیث واورېدو والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله او هجرت کوونکی څوک دی اصل مهاجر څوک دی چې هجرت وکړي د ګناهونو نه هجرت وکړي د هغه څه نه هجرت وکړي چې الله او د الله رسول ته منع کړی ده او هجرت الله او د الله رسول ته وکړي دا اوس مختصر جمله ده خو په دې باندې په څو جلدونو کې کتابونه لیکلی کېږي دې ته جوامع الکلم ونصرت بالرعب او الله زما مرسته کړې ده چې زما د دشمن په زړه کې رعب وراچوي حدیث کې راغلی څو میاشتې په اندازه یو میاشت وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض او زو دوما خوب کې مې دا وکتو چې الله ماله د خزانو چابیانې راکړي فوضعت في يدي هغې زما لاسونو کې کېښودې د چابیانو نه مراد دلته د خزانو چابیانې د دې نورو امتونو د ځمکې فتح کېده یعنی د کسرا او د قیصر او د دوی هغه باچایانې او تختونه او هغه سره زر او سپین زر ټول د چا په دغه کې رالو مسلمانانو خو دې ټیم کې نه دي میلاو شوي ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دی چې زما امت لی راکړي دي ځکه ګوره یو سړی به وایي دا تا د خپلې خېټې نه تفصیل وکړو خېټې نه واوره ابو هريره رضی الله عنه څه وایي قال ابو هريره فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ وانتم تلغثونها او ترغثونها او کلمه تشبهها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او تاسو مزې کوئ هغه خزانونه لیږئ او خورئ نه خزانې کله میلاو شي مؤمنانو ته د ابوبکر صدیق په دور کې بعض او اکثر د عمر رضی الله عنه په دور کې اصل کې مقصد د امام بخاري دلته څه دی ټکی کمی ده لنډ بجوامع الکلم بعث بجوامع الکلم اصل مطلب دلته دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله هغه خبرې ورکړي دي چې هغه لنډې دي خو دننه پکې ډېرې غټې خبرې پرتې دي امام بخاري تیزي راکوي وایي زده یې کوي څه یې کوي زده یې کوي چې کله تاسو زده کوئ نو تاسو به الله خیر درکړي کامیابي به درکړي حدیث راوړی د هغې نه بعد د ابو هريره رضی الله عنه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما من الانبیاء نبی الا اعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله هر پیغمبر له معجزه ورکړې ده د دې دپاره چې دا خلک په ایمان راوړي او یقینا الله چې ما له کومه معجزه راکړې ده نو هغه دغه وحي ده د قرآن او د حدیث ته نو زما امید دی چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات تابعدار خلک به زما وي امام بخاري اشاره کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله قرآن ورکړ او قرآن خو یو ناشنا معجزه ده که ګوره سره پاسه 1400 کاله د دې قرآن وشو او هغه وخت کې مشرکانو دمکي ورکړې وه وایي دا د ځان نه جوړ کړی دی او دا د داسې کړي دی او دغه کړي دی رب العالمین ولا ناشنا چیلنجونه ورکړو یو چیلنج یې ورکړو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن که چېرته پیریان را جمع شي انسانان را جمع شي نو د دې قرآن په شان بل قرآن به
رانوړي هغوی هېڅ غږ ونه کړو غوږ یې پرې ونه ګرو رب العالمین ورته خبره لږه کمه کړه فأتوا بعشر سور مثله مفتريات تاسو وایي د دروغ جوړ کړي که نه د تاسو لس صورتونه داسې راوړئ څنګه چې د دلی دي راوړئ ځه او غلي اخره کې ورته الله وایي فأتوا بسورة من مثله یو صورت راوړئ یو خو داسې هم نه که نه چیلنج چې یو صورت راوړئ وادعوا شهداءکم من دون الله او د الله نه علاوه چې کوم معبودان دي چې ورته رامدد شوی دی چې ورته پراته دا بوتان موتان هم راولئ او ټول لا جمع شي او یو صورت راوړئ ځه د اوسه پورې سره پاسه 1400 کاله وشو او مور داسې بچی نه دی راوړی چې دې په شان یو آیت راوړي او نه به یې راوړي د قیامته پورې وجه یې څه ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وایي دا موږ نازل کړی دی او موږ به یې حفاظت کوو الله دې موږ په دغه قرآن باندې روان کړي او الله دې پرې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب په بیان دی کې چې د پیغمبر د طریقو تابعداري کوه امام بخاري وایي د پیغمبر د طریقو څه کوه تابعداري کوه ګوره د عبدالله بن عون دا قول چې راوړی وقال ابن عون ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني دا خبر یاده کې عبدالله بن عون رحمه الله وایي درې خبرې زه د خپل ځان دپاره هم خوښوم او د خپلو ملګرو دپاره هم خوښوم هذه السنة دا حدیث مې ډېر زیات خوښ دی ان يتعلموها ويسألوا عنها زه غواړم چې دا خلک دا یې زده کړي او د دې په باره کې تپوسونه وکړي د علماؤونه والقرآن او دویم قرآن دی ان يتفهموه ويسألوا عنه چې دوی په دې قرآن باندې ځان پوه کړي او د علماؤونه تپوس کړي د قرآن په باره کې ويدعو الناس الا من خير او که د چا تذکره کوي دغه درېیمه خبره که د چا تذکره کوي نو چې په خیر سره یې تذکره وکړي یو ښه خبره دې ولې رایاده کړي دا درې خبرې دغه خوښې یو یې په کومه ذکر کړه دا حدیثونه د دې زده کول او یادول او قرآن زده کول او یادول او دریم یو مسلمان تذکره چې کوي نو د خیر تذکره یې کوه او الحمدلله ثم الحمدلله په دې کې هم خیال دی قرآن زده کول او حدیث زده کول دا نعمت الله موږ له راکړی بیا روایت راوړی دی د ابو وائل وجلست إلى شيبة في هذا المسجد زوی په دې جومات کې ناست وم دې جومات نه مراد کعبه ده مسجد حرام دی په دې جومات کې ناست وم د شیبه سره شیبه ابن عثمان چې د دې کعبې هغه چابي چې ورسره وه قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا ابو وائل وی چې زه په خپله د شیبه سره ناست وم نو شیبه راته دا ووی چې جلس إلی عمر فی مجلسک هذا عمر بن خطاب دلته ناست ستا په دې زیوی ناست فقال دا وی عمر بن خطاب وی دی دغه ته دې شیبه ته هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء وی زما اراده دی چې دا کعبه بالکل د سرو زرو او د سپینو زرو نه خالي کړمه هندي کې چې کوم دي دا ټول لرې کړم او بس ساده به وي دغه شان الا قسمتها بین المسلمین او دغه به د مسلمانانو په منځ کې تقسیم کوه الله اکبر هغه ورته څه ووي وی ما ورته چې ما انت بفاعل کولی نشي دا کار ته نشي کولی اوس عمر ته داسې ویل هغه ورته ویل لما ولې وی لم يفعله صاحباك
ستا هغه دوه ملګرو خو دا کار نه دی کړی. دوه ملګري څوک دي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق. وی عمر بن خطاب پاسل وی چې هما المرآن یقتدى بهما، هغه ته چې کوم دوی دی خو هغه مشران دي او د دین بزرگان دي، د هغوی په لار باندې خو تله بیا لازم دي. نو بس غلی شو. امام بخاري وی وګوره حدیث نه دلیل راوباسي، وی عمر بن خطاب څه وی چې د هغوی په لار خو بیا تله څه دي لازم دي. نه خپله خبرې خپله رایې پرېښوده نو فایده یاده که. کوم ځای کې چې ستا رایې د قرآن سره ټکراو خوړو نو څه به کې رای به روالي، غزار به کې، قرآن به جاری کې. که حدیثو خلافو رای به غزار کې، په حدیثو باندې به عمل کې. الله دې موږ له به توفیق راکړي. دې نه بعد د حدیث موږ سره تېر شوی د امانت مبارکې چې د خلکو زړونو به امانت څنګه وځي. بیا د هغې نه بعد روایت راوړی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، وی هغه به وی چې ان احسن الحدیث کتاب الله، خیسته کتاب د چا کتاب دی؟ د الله دی. واحسن الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، او په لارو کې خیسته لار د چا ده؟ هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. وشر الامور محدثاتها، یا وشر الامور محدثاتها، او بدترین کار په کارونو کې دا دی چې یو سړی په دین کې نوي کارونه کوي. په یو مرفوع حدیث کې ورسره دا هم راغلی دی، جابر رضی الله عنه روایت دی، وی کل بدعة ضلاله وکل ضلالة فی النار. اصل کې د حدیث د روایت دې لپاره راوړو. وی وګوره عبدالله بن مسعود وی غوره خبرې د الله دي او غوره لار د چا ده؟ هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو بیا چې د غوره خبرې او د غوره لار وي تا نه چې ته پاتې نه شي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه او د زید بن خالد رضی الله عنه، وی كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وو. وی هغه وی چې لاقضین بینکما بکتاب الله، زه به ستاسو په منځ کې دوی څه مسله وه، وی چې زه به ستاسو په منځ کې فیصله وکړمه د څه شي په رڼا کې؟ د الله د کتاب په رڼا کې. امام بخاري وی خپلې فیصلې به واپس کړم دغه قرآن او حدیث ته. بیا حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه، مشهور حدیث ته موږ بار بار ورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کل امتی یدخلون الجنه، زما ټول امت به جنت ته ننوځي الا من ابا، مگر هغه چې انکار وکړي چې جنت ته نه ځم. قالوا یا رسول الله ومن یابا، یا رسول الله څوک داسې شته چې انکار وکړي؟ وی او من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما تابعداري وکړه زما خبره ومنله جنت ته لاړ. ومن عصانی فقد ابا، او چا چې انکار وکړو، چا چې زما نافرماني وکړه نو مطلب هم دا دی چې جنت ته نه ځم. ځکه چې جنت ته چا په تابعدارۍ کې دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې. اوس یو سړی خصفا وایي زه د پیغمبر تابعداري نه کوم، نو مطلب دا چې جنت ته تلو ته زړه نشته. حدیث راوړی د ډېر ناشنا روایت دی د جابر رضی الله عنه، وی جاءت ملائکة الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو نائم. بعض ملائک رالو، بعض روایتونه کې راځي جبریل او میکائیل، هغوی رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، هغه ویده و. فقال بعضهم، نو بعض ووی انه نائم، یاره وی سړی ویده دی. وقال بعضهم، هغه بعض وی نه، ان العین نائمه وان القلب یقظان، وی سترګې ویده دي او زړه یې څه دی؟ زړه یې ویښ دی. فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، وی دا ستاسو دا ملګری چې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده یو مثال دی، زه بیان کې هغه مثال. بعض وی وده دی، بعض وی نه سترګې وده ده او زړه یې ویښ دی. فقالوا، نو بیا وی مثله، د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال داسې دی، غوږو ته کښېږدی. کمثل رجل بنا دارا، لکه یو سړی دی کور یې جوړ کړو، ښایسته کور یې جوړ کړو،
بنگلې جوړ کړه وجعل فيها مأدوبة او پای کې د خوراک او دسترخوان خور کو وبعث داعيا بي وواز كونك ولقوا بهرته شلال شلا خلق راولا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة شاچي دا واز كونك خبر واوريدا نكور تورننوتو خوراكي وكو ومن لم يجيب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة او شاچي دا داعي ونمن لا يكور تلا نرو او خوراكي ونكو فقالوا أولوها ودي سكارو كي چي دا دي تفسيرو كي يفقاها چي دي بين پوش بازو يودده بازو ينسترگ يودده زلويخت فقالوا تفسيري دا دي فالدار الجنة دا كورچي دا جنت والداعي محمد صلى الله عليه وسلم او داعي چي دا آوازي كو چي راشي دي كورتا اغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله چاچی د پیغمبر ومنله دا الله ومنله دي خبرې توکل او کوي ګوره ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله او چاچی د الله نه فرمانی وکړه د محمد صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړه نو د چا نه فرمانی وکړه د الله نه فرمانی وکړه ومحمد فرق بين الناس او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق را وستون کې د په خلکو کې د دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري د لسه فرق راځي په کافر او په مؤمن کې په منافق او په رښتینی مؤمن کې دا غینه باندې روایت راوړل د حذیفه رضی الله عنه ويا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإيد قاريان تولقيا تاسو الله مقام در کړي لري تلي فإن أخذتم يمينا وشمالا كخيو قست شوي كنا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وبدير لوي گمراهي کې بپریوسي مطلب دلته دا شو کدي سوي فقد سبقتم اي قاريانو نیغلار روانی سی تاسو نه ګوره مؤمنان ډیر مخکې تللی دي تاسو روان شو کدي سو جو فقد سبقتم سبقا بعيدا نو مطلب دا شو چې اي قاریانو نیغلار روانی سی ګوره تاسو ډیر مخکې تللی ځکه چې قرآن هم یاد کړی حدیث کې مراد ګوره دغه قاریان نه دي دا زمونږ ده د هغه زمانې قاریان به علماو د هغه زمانې قاریان به څه اب علماء اغه مخکې تللی و ډېر اوس زموږ د زمانې ده مشقونو ته ادب کې هم ته کړی دی چې مشقونه کوي په یو سا کې سوره فاتحه ووایو ورسره بیا بقره ووایو او د مریض رګونه راوتي امام ابن القیم رحمه الله کتاب کې لیکلي نه کتاب نه بدعو القراء خذ الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله كتاب خذ امام ابن القيم رحمه الله كتاب نمره نير شو باقي كذا خبري كيوي دا باز بديسي تلاوت كيوي مريض رغونه به رسره کړي ته به جولټي کوي ته به چې امام ابن القيم چې دلته د مصر د قاریان لیدلی یعنی ازم په ملکونو کې مشته دقه وراسي ودای او کرسي بداده کوي او دا لاس به کله کتکي او کله به برکي او کله به دیسي او کله به دیسي زه تلو مدي په لږ اسلام آباد ته تلو منو د حسن قرت مقابله وه زه به کې ناست نو هغه بس چې ورته پروت دي مزدار شین چې د هغې نه شوړ کوي مرۍ صفا کوي او بد دا لیکي دا غلو ده دا څه ده غلو ده قرآن ووایه په ښایسته اواز کې خو دا طریقه نه ده دا د صحابه کرامو طریقه نه وګوره هغوی به دا کارونه خو نه کوه ساده قرآن وایه مزدار خوږ اواز کې ووایه د تجوید خیال ساته خو غلو ته پکې څه ضرورت دی دوی کې اکثر ګوره په معنی هم نه پوهېږي اکثر پکې صوفیان دي عقیدې هم صحیح برابر نه دي دلته مراد هغه قاریان دي چې هغه په قرآن باندې پوهېږي او عمل کوي د نن سبا قاریان خو بس د پتیلې نه چې سر اوچتی لاندې دي څه پروت دي
قاري صاحب پروت دي او د دې بلې پتیلې نه چې سر اوچت کړي ووایي که نه مفتي پخوانو علماو پوه شي چې یعنې د ده د مقابلې عالم په دې زمانه کې نشته. اوس موږ سره بعض کسان رابطه کوي په خپله ووایي څوک خبرې کوي زه مفتي پلانی مفتي خبرې کوم نو زه کله ناکله د ملګرو ته یم زه دا په مفتو کې دي دا مفتیان په څه کې دي په مفتو کې دي ځکه چې دا مفتیتوب خو یو غټه خبره ده خو دا څه کړه په مفتي او کړه په مفتي او زه مفتي شو او دویم قاریان دومره زیات شوي دي دومره چې تپوس یې مه کوه خو په قرآن نه پوهېږي په قرآن پوهېږي نه ډېر لږ قاریان دي چې هغه په قرآن باندې پوهېږي او د دې بعضو خو دا موسم دلته روان دی د قاریانو سیزن دی او موسم دی. بل ورځ راته زما غرور راته یو دغه واورو یو تلاوت وایي دا یو کس چیلنج ورکړی دی که چا دا ځای معلوم کو په قرآن کې نو چې څه انعام غواړي وله ورکوو ملکې زه به معلوم کوم راوړه ځکه دا قاریان تیز قرت سره عادت دي موږ هم عادت یو لکه چې سپیډ کې قرت راته وایي کولی شم او د سپیډ هغه والا باندې پوهېږم خو چې قرآن دې یاد کړی نه نو دی د قاري غلطي نشي راویستی قاري د قاري غلطي راویستی چې د قاریان ګورې په دې تلاوت کې منځ کې پکې یو څو ټکي خوریم په دې باندې قاري پوهېږي چې دلته ته خطا شي خو عام سړی به دقه شان قرآن ته ګوري او صحیح لګي صحیح اته منځ کې دودي خوړلي وي ما یې لکه راوړه سمي دې غوږ ته نږدې کو دغه کو په هغې زه نه پوهېدم ډېر مې نږدې کوم زه خو لکه د سره په درک پوه ونه شوم چې دا دی کوم ځای کې لګیا دی د تراویح دی پاکستان کې زه د په الله قسم خورم د روجې په خوله د الله په کور کې اما کوشش مې وکړو چې زه صرف هسې هغه سپاره اخوا و شی وولمه څه ځای خو معلوم کم که دی کوم ځای کې لګیا دی زه پې د سره پوه شوی نه یم چې دی څه وایي نو دا شاته چې کوم عوام ولاړ دي دوی څه هغوی چې راوځي وي کافر مولا دی وایي ظالمې تراویح وکړي جنریټر او تیزي که نه دوله نومونه یې ښودي الله دې یره په کار ده دا قاریان دوی په قرآن به څه پوه شي دا چې دا حال دی د قرآن سره نو دې ځای کې امام بخاري د دې روایت ته راوړو مقصد دا دی وایي فإن أخذتم یمینا و شمالا که چېرته د قرآن نه ښی ته تاو شوئ یا ګس ته تاو شوئ نو څه به شئ ګمراه به شئ امام بخاري وایي د قرآن او د حدیث د لارې نه چېرته ښی او ګس ته نه شي ګوری وایي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا بیا مخکې دا کتاب پوره کوو موږ سره دا یو کتاب پاتې شو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه او دویم کتاب څه دی کتاب التوحید او دا بیا دې سره د امام بخاري کتاب ختمیږي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.